سلامونه نیکی هیله یو ځل بیا تاسو د فورکس ټریډینګ په یو نوې ویډیو کې هرکلی وایم. نن زموږ ټاپک دی څنګه کولی شو د فورکس لپاره یو غوره بروکر انتخاب کړو. دا زموږ د فورکس ټریډینګ دوهمه ویډیو ده. په تېره ویډیو کې مې تاسو ته د فورکس ټریډینګ اړوند ډېر مهم معلومات درکړي وو. که چېرته تاسو هغه ویډیو نه وي کتلې یو وار هغه ویډیو هم وګورئ، تاسو به دغه کورس په تفصیل سره کتلی وي. کله چې تاسو فورکس اړوند څه معلومات ترلاسه کړل، خپل زده کړې مو هم وکړې، فورکس مو وپېژنده، اوس غواړئ خپل ټریډینګ په فورکس کې پیل کړئ. د هر څه نه مخکې تاسو ته پکار ده چې یو بروکر انتخاب کړئ، باوري بروکر انتخاب کړئ، د هغه سره اکاونټ پرانیزئ. اوس بروکر څه ته ویل کېږي په لومړۍ ویډیو کې مې تاسو ته معلومات درکړي وو، بیا به هم تاسو ته لنډ ډول درپېژنم. بروکر یو ځانګړی شرکت دی کوم چې د دولت له طرفه ورته رسمي جواز ورکړل شوی دی د کاروبار. یعنې په ساده ډول که ووایو داسې یو شرکت دی یا یو منځګړی شرکت دی چې ستا او د فورکس ترمنځ اړیکه جوړه کړې ده، یا د بروکر په وسیله ته کولی شي فورکس ته اسانه لاسرسی ولري. ته به اوس فکر کوې چې ولې زه فورکس ته مستقیما لاسرسی نه لرم چې بروکر کې زه اکاونټ جوړوم. نو د دې پوښتنې لنډ ځواب دغه دی چې فورکس یو غټ بازار دی. یوازې بانکونه، مالي بنسټونه، شرکتونه یعنې بروکران مستقیم لاسرسی لري. دوی ځکه مستقیم لاسرسی لري چې دوی په زیات مقدار سره پیسې لري. اوس زه او تاسو یو ساده خلک یې دومره زیاتې پیسې نه لرو، عادي افراد یو، موږ باید لومړی بروکر انتخاب کړو، دغه سره اکاونټ پرانیزو، همدارنګه بیا راشو همدغه فورکس ته. اوس څنګه کولی شو بروکر انتخاب کړو؟ کوم بروکر انتخاب کړو؟ بروکر باید کوم ډول ځانګړتیاوې ولري؟ هر څه درته په دغه ویډیو کې وایم. لومړی خو دا په یاد ولرئ چې جعلي بروکر نه به ځان ساتئ، ځان لپاره یو غوره بروکر انتخاب کړئ. داسې بروکر چې هغه لیسنس ولري، جواز ولري، شفافیت ولري، همدارنګه خلکو نظرونه دغه اړوند وګورئ چې دغه بروکر که چا مخکې پکې اکاونټونه جوړ کړي د هغو سره کومه ستونزه مشکل نه وي پکې رامنځته شوي. کله مو چې دا هر څه وکتل، اوس راشئ په بروکر سره اکاونټ خلاص کړئ. زه چې تاسو ته کم ښایم، زه خو درته انشاءالله باوري بروکر ښایم، داسې بروکر نه ښایم چې مطلب کې تاسو ته مشکل جوړ شي. دوه بروکران زه درته معرفي کوم. په نړۍ کې دغه غټ غټ مشهور بروکران هم شته، خو له بده مرغه چې دوی په افغانستان کې بیا کار نه کوي. هغه چې دوی ځانګړتیاوې هم اسانه دي په افغانستان کې هم کار کوي، هغه درته معرفي کوم. خو یوه ستونزه چې موږ افغانان یې ورسره لرو هغه دا ده چې دوی دوه ډوله ویریفیکیشن غواړي. یو هغه ویریفیکیشن دی چې په تذکره، پاسپورټ یا لیسنس باندې کېږي. مون په افغانستان کې خو هر څوک تذکره لري یا پاسپورټ لري، الکترونیکي تذکره درته یادوم، کاغذي نه. نو په دغه باندې کېږي. دوهم دوی یو سټیټمنټ غواړي، لکه برق بیل، یوټیلیټي بیل، بینک سټیټمنټ او ځینې داسې بیلونه غواړي چې زیاتره افغانان دا نه لري، یا ځینې کسان خو له سره پېژني هم نه چې دا څه دي. نو دغه غواړي. بیا چې د افغانستان بعضې بیلونه موږ ورکړو هغه اخلي نه، یا په پښتو ژبه وي، نو دغه بیلونه نه اخلي. اوس د دې لپاره موږ باید هغه بروکر انتخاب کړو چې هم په افغانستان کې کار کوي او هم دغه بیل دی مني قبلوي. نو راځم په دغه ویډیو کې درته ښایم چې بیل څنګه جوړولی شو، کومه ترلاسه کړو، همدارنګه څنګه بیا ورته اپلوډ کولی شو، کوم بروکر انتخاب کړو. نو په لومړي قدم کې موږ چې انتخاب کړی دی کپیټل ایکسچینج په نوم یو بروکر دی، دوهم ایکزیم ګلوبال په نوم بروکر دی. کپیټل ایکسچینج کې نن درته طریقه ښایم چې کپیټل ایکسچینج کې موږ څنګه اکاونټ جوړولی شو، څنګه ویریفای کولی شو. په راتلونکي ویډیو کې د بل بروکر هم درته ښایم. نو راځئ په دغه ویډیو کې سټیپ بای سټیپ طریقه درته ښایم کپیټل بروکر کې څنګه اکاونټ جوړولی شو، څنګه ویریفای کولی شو. نو ټول طریقه درته اوس ښایم. د دې ویډیو په ډسکرپشن کې به لینک وي. کله چې تاسو د ویډیو په ټایټل باندې کلیک واخلئ، تاسو د ډسکرپشن راڅخه دلته به لینک وي، په لینک باندې کلیک وکړئ، تاسو ته به د بروکر دغه صفحه راخلاصه شي. که لینک دلته نه و، په ډسکرپشن کې زما ټلیګرام چینل لینک هم شته، هغه ځای نه راشئ، دغلته به لینک تاسو ته پروت وي. کله چې تاسو په لینک باندې کلیک واخیسته، بیا تاسو ته دغه صفحه راخلاصېږي. دا صفحه راخلاصه شوه، دلته به تاسو خپل اکاونټ جوړوئ. اوس اکاونټ څنګه جوړولی شو؟ ډېر ساده اسانه جوړېږي، هره طریقه اسانه. دلته به ټول نه مخکې تاسو خپل نوم ولیکئ، فرست نیم به ولیکئ، بیا دلته لاندې به تخلص ولیکئ. زما نوم سیدالله حسن تخلص، سیدالله او تخلص حسن. کله مو چې دا ولیکئ، دغه نه وروسته به دلته راشئ، بیا به تاسو داسې کار وکړئ چې دلته به خپل هیواد انتخاب کړئ. کنټري افغانستان لولی انتخاب دی تاسو انتخابولی شي. بیا به راشئ، په دغه برخه کې به تاسو دغه بیرغ اپشن کلیک کړئ، دلته به تاسو هیواد انتخاب کړئ. کوم هیواد کې تاسو اوسیږئ د هماغه هیواد نمبر به انتخاب کړئ. زما خو افغانستان دی الریډي انتخاب شوی. بیا به خپل موبایل نمبر ولیکئ، زما خو تیار ولیکل شو. بیا به خپل ایمیل ولیکئ لاندې برخه کې، دلته به تاسو خپل ایمیل ورته ولیکئ. کله مو چې ایمیل ولیکئ، دغه نه وروسته به تاسو دلته خپل پاسورډ ولیکئ. یو دنه پاسورډ به ولیکئ. نو پاسورډ باید داسې پاسورډ چې ستاسو په یاد په هغه کې مختلف ډوله هم غټ توري، هم کوچني توري، هم عددونه، هم بعض علامات لکه ډالر ساین، هیش، ډاټ، داسې علامې باید استعمال شي. زه پاسورډ ورکوم، بیا تاسو ته طریقه درښایم. اوس کوم پاسورډ چې تاسو په اوله خانه کې ورکړ، دا پاسورډ به راواخلئ، په دوهمه خانه کې به هم بیا ورکړئ. که تر دغه ځای پورې خو موږ پاسورډ ورکړ، بیا به راشئ، دلته یو کوچنۍ برخه ښکاري ایګرې برخه، د دوی بعضې قوانین، ټرم کنډیشن، دا به اکسپټ کړئ. دغه که چېرته نه و، دغه برخه اول نه تاسو ته ټیک مارک کېږي، که نه و ټیک مارک، دا به تاسو ټیک مارک کړئ. بیا به راشئ رجسټر باندې به کلیک واخلئ. کله مو چې رجسټر باندې کلیک واخیسته،
د سره په کاپیټل ایکسټند بروکر کې تاسو اکاونټ جوړ شو. خو یو خبره بل اوس پاتې شو چې دلته وایي چې موږ تاسو ته یو ایمیل ته ویریفیکیشن لینک لګلای دی. راشي خپل ایمیل مې وریفای کړئ. خپل ایمیل بر خلاص کړئ. اوس دلته تاسو ته ښکاري په لومړي سر کې ماته کاپیټل ایکسټند له طرفه کوډ راغلی دی، البته ایمیل شوی دی. دلته تاسو ته ښکاري دغه دا زما سره لینک دی. په دغه لینک به تاسو کلیک واخلئ. کله مو چې دلته کلیک واخیسته نو دغه دا مستقیما کاپیټل ایکسټند بروکر موږ ته مستقیما هغه دوی اپلیکیشن چې ما انسټال کړی دی اول نه په هغه راخلاصوي. دلته تاسو ته ډایرکټ براوزر راخلاصېږي، تاسو هغه ځای نه هم خلاصولی شئ. نو زموږ اکاونټ ته دغه ځای پورې بالکل جوړ شو. دلته ښکاري زما لپاره دغه د کاپیټل آی ډي درکول کېږي. اوس تر هڅه مخکې مهمه خبره دغه ده چې موږ څنګه خپل اکاونټ ویریفای کولی شو. را به شئ دلته به تاسو کلیک ورته واخلئ. کله چې دلته کلیک واخیستم بیا به راشئ دلته په د پروفایل برخه باندې به ورته کلیک واخلئ. کله چې پروفایل باندې کلیک واخیسته دلته ویریفای یور پروفایل په دغه به ورته کلیک واخلئ. یعنې موږ خپل اکاونټ اوس ویریفای کوو. بیا دلته تاسو ته وایي چې تاسو خپل اکاونټ په څه شي ویریفای کولی شئ. دلته چې تاسو کلیک واخلئ په دغه برخه باندې دلته کوچنی علامه. اوس تاسو درې شیان په لاس کې لرئ: پاسپورټ، آی ډي کارت یعنی تذکره، الکترونیکي تذکره او لیسنس، ډرایوینګ لیسنس درته یادوم. زه خو هم پاسپورټ لرم، تذکره لرم، راځم په تذکره انتخابوم، آی ډي کارت انتخابوم. د هر څه نه مخکې دلته وایي چې آی ډي فرنٹ د آی ډي د مخ عکس، آی ډي خو دوه عکسونه لري، تذکره شاته او مخته. د مخ عکس به تاسو انتخاب کړئ. دغه برخه کې کلیک واخلئ. کله مو چې کلیک واخیسته د فوټو ویډیو برخه انتخاب کړئ. د خپل موبایل ګالري څخه اوس عکس ورته راوخلئ. زه عکس راخلم، لږ ویډیو سکیپ کوم. هغه د ما د خپل تذکرې د مخ عکس ورته اپلوډ کړ. اوس به تاسو دلته راشئ. اوس درته وایي چې تذکرې بیک عکس اپلوډ کړئ. دلته به راشئ په دغه برخه باندې به ورته کلیک واخلئ. موږ آی ډي له اوله انتخاب کړې ده. دلته مو چې کله کلیک واخیسته په فوټو باندې کلیک ورته واخلئ. خپل تذکره عکس ورته انتخاب کړئ. تذکره د بیک عکس مې هم انتخاب کړل، اپلوډ شو. دغه نه وروسته به تاسو راشئ. اوس درته فروپ ریزیډنس غواړي درنه. دلته مهمه برخه دغه ده زموږ. دلته به راشئ په دغه ادر باندې به کلیک واخلئ. دا چې څنګه موږ اوس بیل جوړولی شو او اپلوډ کولی شو، بیل جوړول تر کنه بلکې د بیل ترلاسه کول طریقه درته ښیم. نو بیل د اپلوډ کول لپاره به تاسو داسې کار وکړئ: فون، موبایل بیل، یوټیلیټي بیل یا ادر برخه تاسو انتخاب کړئ. ادر برخه په دې مطلب چې که تاسو دا نه لرئ بل بیل هم انتخابولی شئ، انټرنیټ بیل وي، بل څه وي. نو زه دلته بیل انتخابوم. ادر باندې به کلیک وکړئ. خپل انټرنیټ بیل به تاسو ورته اپلوډ کړئ. کله چې تاسو دغه خپل بیل ور اپلوډ کړ بیا به تاسو په سبمیټ ډاکومنټ برخه باندې ورته کلیک واخلئ. کله چې کلیک واخیسته دې سره به تاسو اکاونټ ویریفیکیشن ته ولېږل شي. نو لږ ساعت وروسته به تاسو اکاونټ ویریفیکیشن ترسره شي، یعنې په تقریبا په 30 ساعتونو کې کېدلی شي چې تاسو اکاونټ بیرته ویریفای شي. نو په دې سره به تاسو په بروکر کې اکاونټ جوړ کړئ، ویریفای به شي. نو دغه سره تاسو اکاونټ ویریفای کېږي. اوس راځو دغه ته چې موږ د بیل څنګه کوو، یعنې بیل به څنګه ترلاسه کوو. تر ټولو مهمه پوښتنه دلته دغه ده. نو دې لپاره دمه د خفګان وړ طریقه نشته. تاسو په خپل سیمه کې وګورئ کوم چې د هغه کسان چې آنلاین ثبت نامونه کوي د بعضو تذکرو لپاره، پاسپورټونو لپاره یا بل څه لپاره یا د ویزو لپاره کوي، هغه ته به ووایئ چې زما یو انټرنیټ بیل پکار دی، یا یوټیلیټي بیل مې پکار دی، یا موبایل بیل مې پکار دی، یا برق بیل مې پکار دی. چې هر بیل ورته وایي زه یو آنلاین پلیټفارم ته ورباندې ثبت نام کوم یا هغه ویریفای کوم. تاسو نه به 50 شپېته اویا 100 روپۍ واخلي، هغه به درته بیل جوړ کړي. کله چې بیل درته جوړ کړل، بیل په انګلیسي ژبه جوړ کړئ. په هغې کې چې کوم مسایل په نظر کې نیول کېږي، انوایس فایل. تاسو کولی شئ که په اکسل کې مهارت لرئ، کمپیوټر اکسل کې، په کانوا کې مهارت لرئ، په خپله هم جوړولی شئ دغه انوایس بیلونه جوړولی شئ. نو زه خو تاسو ته اصلي بیل نشم ښودلی ځکه بیا یوټوب راباندې ویډیو باندې سټرایک لګوي، پرسنل انفارمیشن پکې وي. خیر په هر حال تاسو چې کله د بیل جوړ کړه هغه به راواخلئ، دلته به ورته اپلوډ کړئ. که تاسو بیا هم نشئ کولی، نشئ جوړولی، نو موږ سره اړیکه ونیسئ. د دې ویډیو په ډسکرپشن کې به زما د ټلیګرام چینل لینک شته. په هغه چې کلیک وکړئ زما ټلیګرام پروفایل ته لاړ شئ. هلته به زما خپل یوزر نیم په هغه باندې کلیک وکړئ، ما سره اړیکه ونیسئ. چېرته ما وخت درلود زه خپله درته جوړوم، که ما وخت نه درلوده بل کس نمبر به درکوم هغه یې درته جوړولی شي. یا په د دې ویډیو ډسکرپشن کې به زما د وټساپ شماره وي. که وټساپ شماره نه وي د هغه پر ځای به زما د ټلیګرام یوزر نیم وي، تاسو موږ سره اړیکه ونیسئ. یا به هغه کس شماره زه تاسو ته پرېږدم چې هغه کولی شي د بیلونه جوړ کړي تاسو ته. که جوړولی شول نو ښه خبر ده، موږ به تاسو سره د همکاري وکړو. که نه کېده نو بیا تاسو بل څه نه واخلئ. که خپله اخیستلی شئ ډېره ښه ده. نو دغه د زما اکاونټ تقریبا نیم ساعت یا 40 دقیقې وروسته زما اکاونټ چې دی هغه ویریفای شو. تاسو ته دلته وښیم. نو تاسو ته ښکاري زما اکاونټ چې کوم دی هغه ویریفای شوی دی. اوس څنګه موږ کولی شو خپل دغه اکاونټ د MT5 سره لینک کړو یا کنیکټ کړو. د هغې لپاره به تاسو څه کار وکړئ، راشئ په دې درې خطونو ورته کلیک واخلئ. دغه نه وروسته به تاسو راشئ مای اکاونټ برخې ته. کله مو چې په مای اکاونټ باندې کلیک واخیسته دلته به راشئ اوپن ټریډینګ اکاونټ، په دغه به ورته کلیک واخلئ. کله مو چې په دغه باندې کلیک واخیسته
د هر څه مخکې تاسو دلته راځي چې تاسو خپل اکاونټ په MT5 MT4 کې خلاصوي که MT5 کې خلاصوي خو موږ ورته وایو چې موږ په MetaTrader 5 کې خلاصوو ځکه دغه سره موږ لینک ورغولو په دغه به تاسو کلیک واخلئ MT5 مو چې کله لینک کړ دغه نه وروسته به تاسو دلته راشئ ګورئ دلته پورته د لیکل د ډیمو اکاونټ کې ډیمو اکاونټ کتل چېرته تاسو لایف اکاونټ خلاصوي ریل اکاونټ کوم چې تاسو ورته پیسې ډیپوزیټ کوئ نو هغه هم په همدغه طریقه کولی شي په راتلونکي ویډیو کې د هغې ډیپوزیټ طریقه ښایم چې څنګه موږ خپل اکاونټ ته پیسې جمع کولی شو کله څنګه موږ لایف اکاونټ خلاصول چې لایف اکاونټ ډیمو اکاونټ د دواړو طریقه یو ډول ده هیڅ فرق پکې نشته دواړه یو ډول خو هغه صرف موږ ته جعلي پیسې راکوي په دې کې موږ خپله اصلي پیسې اچوو نو هغې کې هم دغه اپشن دي ټول هر څه شته نو زه راځم ډیمو اکاونټ خلاصوم ډیمو لپاره تاسو راشئ په دغه اکاونټ ټایپ برخه باندې کلیک ورته وکړئ کله چې کلیک واخیستم هلته وایي چې ECN ډیمو اکاونټ غواړئ که ECN پرو غواړئ موږ پرو اکاونټ ورته خلاصوو پرو باندې به تاسو ورته کلیک وخلئ کرنسي ټایپ همدغه ډالر پرېږدئ لیوریج څومره انتخابوئ په لیوریج باندې ورته کلیک وخلئ لیوریج ستاسو خپل انتخاب دی خو دغه 1:100 دغه انتخاب کړئ یو څه کم لیوریج دغه نه وروسته به تاسو راشئ دلته تاسو کلیک واخلئ ارډر ټایپ وایي ستاسو ارډر باید په کوم ډول وي دلته چې کلیک واخلئ تاسو ته یو هیجینګ راځي بل نیټینګ راځي هیجینګ په دې مطلب چې تاسو په یو وخت باندې په یو کرنسۍ باندې هم لانګ پوزیشن نیولی شئ هم شارټ پوزیشن نیولی شئ او نیټینګ دې ته ویل کېږي چې تاسو په یو وخت باندې په یو کرنسۍ باندې صرف لانګ نیولی شئ شارټ ورسره نه شئ نیولی خو موږ هیجینګ انتخابوو د اړتیا په وخت کې کېدای شي موږ ته ضرورت پیدا شي چې موږ هیجینګ ټریډ وکړو په یو وخت باندې دغه نه وروسته اماونټ څومره اماونټ تاسو ډیپوزیټ کوئ د هغه ډیمو اکاونټ کې زه مطلب 10,000 غواړم تاسو څومره غواړئ مطلب د $100 فایل کول شي تر 500 همداسې 1 لک پورې دغه ما انتخاب کړل 1000 اوس به راشئ په اوپن ډیمو اکاونټ باندې ورته کلیک واخلئ کله مو چې اوپن ډیمو اکاونټ باندې کلیک واخیسته لږ پروسس اخلي دغه د سکسس په بریالیتوب سره وشو اوس به لږ نور منتظر پاتې شئ ښه دغه د زموږ ډیمو اکاونټ خلاص شو اوس به موږ څنګه کار سرته رسوو دغه نه وروسته به تاسو راشئ خپل موبایل کې به ایمیل ته راشئ یعنی کوم ایمیل باندې تاسو دغه اکاونټ جوړ کړئ هغه ته به راشئ دلته به تاسو ښکاري کیپیټل ایکسټینډ طرفه موږ ته ایمیل راغلی دی په دغه ایمیل کې تاسو چې موږ ستاسو اکاونټ جوړ کړو اوس په دغه اکاونټ کې تاسو ته دلته درکول کېږي هم ایمیل درکول کې هم لاګین آی ډي درکول کېږي هم پاسورډ درکول کېږي په دغه برخه کې هم پاسورډ شته هم لاګین آی ډي شته انویسټر پاسورډ دی اکاونټ ټایپ دی همدارنګه نور د اکاونټ سرور دی دغه لاندې تاسو ته ښکاري د ټول دلته پکې شته اکاونټ سرور د ټول موږ څنګه کار کوو سره ترسو په دغه ځای کې موږ لاګین آی ډي هم کاپي کوو همدارنګه پاسورډ چې کوم راکړی دغه هم کاپي کوو کله چې دواړه کاپي کړل ما خو تاسو نه پټ کړي دي ځکه چې یو خو تاسو نه شم ښودلی بل که وښیم یوټیوب رامنځ ټرای کوي رابطه چې خپل موبایل کې به MetaTrader 5 خپل موبایل کې را خلاص کړئ نو کله چې دغه را خلاص کړ تاسو پلی سټور اپسونه ډاونلوډ کولی شئ په دې کې د اکاونټ جوړېدو طریقه په راتلونکي ویډیو کې په تفصیلي سره درته ښایم خو اوس لپاره موږ صرف دا کوو چې په بروکر کې اکاونټ خلاصوو دلته به تاسو راشئ دغه وروسته په دغه درې خطونه چې کوم ښکاري په دغه به ورته کلیک واخلئ کله مو دلته کلیک واخیستل دلته به تاسو راشئ په منیج اکاونټ باندې به ورته کلیک واخلئ کله مو چې منیج اکاونټ باندې کلیک واخیسته موږ مخکې یو اکاونټ خلاص کړی خو تاسو زه بیا طریقه درښیم دلته به راشئ په دغه پورته پلس آیکن به ورته کلیک واخلئ پلس آیکن مو کلیک واخیسته تاسو ته په اول سر کې داسې صفحه بیا راخلاصوي که تاسو یې راخلاصوئ دا خو ما ته اوس دغسې راخلاص شو فایند بروکر د سرچ آیکن به کلیک واخلئ دلته مو چې کله کلیک واخیستل د هر څه مخکې به تاسو څنګه کار سرته رسوئ دلته به تاسو اوس هغه بروکر انتخاب کوئ کیپیټل ایکسټینډ ما سرچ کړ همدغه موږ ته راغی کیپیټل ایکسټینډ په دغه به ورته کلیک واخلئ کله مو چې دلته کلیک واخیسته د هر څه نه مخکې به تاسو خپل لاګین آی ډي دلته ولیکئ لاګین آی ډي پاسورډ هغه کوم د دې سرور چې دی په خپله تاسو ته راځي را اخلي که رانغی به تاسو ورته لیکلی هم شي دغه خپل ایمیل آی ډي لاګین لیکم کله چې تاسو دا ولیکئ هغه سرور په خپله درته راځي پاسورډ سیو د هغه نه به ټیک مارک بیا به راشئ په لاګین باندې به ورته کلیک واخلئ کله مو چې لاګین باندې کلیک واخیستم دغه د په کیپیټل ایکسټینډ کې زموږ اکاونټ چې کوم دی هغه راخلاص شو بالکل 100% دغه زموږ تقریبا 10,000 ډیپوزیټ کړی دی په دغه اکاونټ کې د کیپیټل ایکسټینډ له طرفه د مخکې ما یو بل ازمایښتي اکاونټ جوړ کړی و خو دا هم تاسو اوس طریقه درښودله اوس به څنګه کار سرته رسوئ راشئ دلته په چارټ باندې کلیک ورته واخلئ کله مو چې چارټ باندې کلیک واخیسته دا چې اوس موږ څنګه بای او سیل درسره کولی شو پر روانه ویډیو کې تاسو ته تفصیلي طریقه درښیم د اول نه تر اخره پورې چې څنګه موږ کولی شو په دغه کې ټریډ وکړو لانګ پوزیشن شارټ پوزیشن همدارنګه لیوریج څنګه نیولی شو ورسره سټاپ لاس ټیک پروفیټ سپریډ نور مسایل ډېر دي چې تاسو ته پیپس همدارنګه نور مسایل تاسو ته دریس کوم نو دا اوس موږ ویډیو په دې چې دا ویډیو تاسو خوښ شوي مننه